د افغانستان له لوري د اسلام آباد په شمول د پاکستان یو شمېر مهمو ښارونو او ستراتیژیکو نقطو په نښه کولو سره د کابل د ځواک توازن نوې بڼه ورکړې ده. کابل او اسلام آباد له اوږدې مودې له یو بل سره په مقطعي جګړو کې ښکیل وو، خو له څو ورځو راهیسې دا جګړه پرله پسې روانه ده. اسلام آباد د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي یو شمېر نظامي او ملکي اهداف په نښه کړي، خو کابل وایي ټارګټ یې یوازې د پاکستان نظامي اهداف دي او تر ډیره بریالي شوي هم دي. خو د دغې معادلې بدلون به کابل او اسلام آباد ته څه ورکړي؟ روانه جګړه د پیچلتیاو که د حل لوري ته روانه ده؟ او د پاکستان د پالیسي پر وړاندې د افغانستان پالیسي څه ډول ده؟ سلام درنو لیدونکو، زه محمد نسیم ستانکزی یم. تاسو تودې خبرې خپرونه ګورئ. په دې خپرونه کې راسره په همدې موضوع باندې د بحث لپاره درې قدرمن میلمانه دي. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید ذکرالله هاشمي، د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ادریس محمدي زازی او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سمیع الله احمدزی. تاسو درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست. کور مدان چې بلنه منلې او خپرونه کې هم ګډون کړی دی. ښاغلی هاشمي صاحب، غواړم بحث تاسو نه راپیل کړم. د افغانستان او پاکستان جګړه کوم لور ته روانه ده؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، محترم ورور تاسو ته او احمدزي صاحب ته، عزیز صاحب ته، تاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. داسې ما تقریبا کله چې امارت اسلامي افغانستان بیرته حاکمیت ته راستون شو، 4 کاله مخکې ما دا خبره کړې ده چې د پاکستان افغانستان جنگ یو حتمي شی ده او دا امریکا او صهیونستان د دنیا دا په افغانستان باندې یو بل جنگ تپي. نو په دې اساس باندې په افغانستان باندې دا جنگ وتپل شو. د دې تپېدا دپاره نو مجبوره اوسي امارت اسلامي افغانستان او د افغانستان ملت هم اقدام وکړي او د دغه پاکستان د تجاوزکارانه کارو څخه د خپل دفاع هغه مسؤلیت ترسره کړي. په دې لړ کې الحمدلله د اسلامي امارت ځواکونه اوس فی الحال له فرضي کرښې اوښتي دي، هلته څو پوستې هغه کوي، یعنې د تصفیې په حالت کې دي. نو په دې کې شک نشته چې دغه جنگ د ما په اند باندې دا به د پاکستان په شکست باندې تمامیږي ان شاء الله العزیز. دا په دې صورت سره وایم چې 2 اسباب زه ورته وړاندې کوم. یو سبب یې دا ده چې دغه امارت اسلامي افغانستان په بار په دې 4 کلو کې ډېره حوصله مندي، ډېره د اسلامي اخلاقیات څخه ډک حوصله مندي سیاست له پاکستان سره وچلول او له دې څخه بار خواهش وکړو چې کوم مشکلات چې دلته د موږ تاسو په مابین کې امکان دی دې ستاسې وجود ولري، د میز مذاکره باندې باید حل سي. او موږ تاسې همسایه ملکونه یو او په عین وخت کې هم زبانه، هم ثقافت، هم دین، هم مذهب خلک یو، باید خپل مابین کې کینو دا مشکلات سره حل کو. خو با کمال تاسف هغه یوه حلقه چې په پاکستان باندې اوس حاکمه ده او ټول پاکستان د خپل ګروګان په شکل باندې نیولی او د صهیونستانو او د یهودیانو په ګټه استعمالوي، هغه حلقه هیڅ وخت د خبرې اترې نه ومنلې. موږ تاسو شهیدان په ترکیه کې نه ومنله، په سعودي کې نه ومنله، په قطر کې نه ومنله، په دې افغانستان کې بار په اسلام آباد کې سره کېنستي دي، خو نتیجې ته په دې خاطر نه دي رسېدلي چې هغه خوا د مذاکراتو نه واک لري، نه اختیار لري او په عین وخت کې د پاکستان نه د منطقې دپاره کار کوي، نه د پاکستان منافع ملي پیژني او نه د هغو دپاره کار کوي. لہذا دلته یو جنگ په افغانانو باندې وتپل سو. لکه تېرو 20 کلو کې چې امریکا په افغانستان باندې جنگ تپولی و، اوس پاکستان د امریکا دپاره دا جنگ نیابتي باندې دلته په افغانستان باندې شروع وکړه او د ما په اند باندې دا د دغه پروژې یوه برخه ده. دا د اسرائیل کبرا په نامه باندې چې دوی وایي ګریټ اسرائیل په نامه باندې چې دوی غواړي مثلا عالم عربي د تسلط لاندې کړي. نن ورځ اسرائیل او امریکا په ایران باندې حمله کړې وه، همچنان په منطقه کې جنګ لګېدلی. دغه جنگ د پاکستان په امارت اسلامي افغانستان باندې د ما په اند باندې چې د دغه پروژې جز ده او د هغه دپاره کار کوي او غواړي چې دلته امارت اسلامي افغانستان او مسلمانان په دې منطقه کې مشغول په یو داسې یو جنگ باندې وساتي چې هغه دوامداره وي او لوري معلوم نه وي. خو د ما په اند باندې چې امارت اسلامي افغانستان الحمدلله د اسلامي شریعت په اساس باندې چې ورته ویل سوي دي، خدای پاک ورته وایي چې فاذا عزمت فتوکل علی الله، کله چې ته عزیمت وکړې بیا نو توکل په خدای کوه. نو د ما په اند باندې چې امارت اسلامي افغانستان دغه دسیسه به شنډه کړي او انشاءالله چې دوی شکست خوري او لهذا د امارت اسلامي افغانستان ځواکونه تر فرضي کرښې اخواته اوښتي دي. بله ښاغلی هاشمي، ستاسو په خبرو په دوام باندې د لوی اسرائیل د رامنځته کېدو په سیمه کې د جګړو د پایل، لکه اسرائیل دا شعار ورکوي چې هغوی لومړیو کې په ایران باندې کله چې برید کېده دوی ویل چې ایران کې باید نظام بدل شي، رژیم بدل شي.
کټ مټ دغه ادعا پاکستان هم کوي چې اسلامي امارت باید بدل شي، دلته نظام بدل شي. ستاسو په باور باندې چې پاکستان هم د دغې پروژې یوه برخه ده، د دې اور لمن به چیرته رسیږي او پایلې به یې څه وي د پاکستان دپاره؟ ګوره دا په دې کې شک نشته چې ما درته وویل دا یو پروژهیي کار ده او دا 2012 کې اسرائیل او امریکا دا کار شروع کړی ده. په 2023 کې چې کله د غزه کې حماس خپل جنگ شروع کړو، که چیرې حماس نه وای شروع کړی دا اسرائیل په خپله شروع کول. ول د دې پلان دا و چې غزه به ترانسفر کوي، یعنې خلک به یې له غنځکه باسي، بیا به له هغه وروسته غربي ټرانګ او بیا له هغه وروسته به لبنان بیا به اردن دغسې به دا دولتونه نیسي، ګریډ اسرائیل به جوړوي. په دې لړ کې د دې په آن باندې په جدولبندي باندې دوم قدم پس له غزې ایران و، په ایران باندې دا حمله وکړه. دریم قدم باندې دی په خپله اعلان کوي چې ترکیه ده. څلورم قدم باندې په خپله پاکستان ده. مشکل دا ده چې د پاکستان باندې حاکمان چې دي د دې پروژې برخه ده چې پاکستان له بینه وړي. لہذا په 1995 کې په امریکا کې د تحقیقاتي مرکزونه دا نشر کړي دي، په ګوګل کې تاسو سرچ وکړئ اوس پیدا کوئ. د پاکستان دپاره ځانګړې بله نقشه جوړه کړې چې له پاکستانه به دوی 4 دولتونه جوړوي او په اټوم بم باندې به دوی کنټرول لګوي، د دې مزایل به نه پرېږدي. با کمال تاسف چې دا موجوده حاکمان د پاکستان د دغه پروژې برخه دي. ډېره زیاته مننه ښاغلی هاشمي. بیرته راګرځم ښاغلی اجازه ستاسو په باور باندې آیا اسلام آباد په رښتیا هم د نظامي اهداف په نښه کوي او د امریکا موخې پلي کوي که ملکي؟ مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه او نیکي لستانګزی صاحب، تاسې ته، هاشمي صاحب ته، احمدي صاحب ته، ټولو ډولو درنو لیدونکو اردون ته وړاندې کوم. زه غواړم ستاسو سوال ته یو بل بود باندې راشم. مهرباني. ګیلمن به یو 4 بیتي هر وخت زمزمه کوله، هغه به ویل چې وجود مې دردېدلی دی، د جنګ په حق کې نه یم. زما ماشومان، زما سیاسرې، زما ورونه، زما خویندې، زما کورونه د دوی لخوا نه بمبار شوي دي، انګړ مې نړېدلی دی، د جنګ په حق کې نه یم. زما مسجد، زما مدرسه، زما مکتب دوی بمبار کړي دي. او بیا وایي چې دا څوک چې جنګ د زوره نه دي خبر، جنګ خبرې دې نه کوي. خواجه آصف ورسره شهباز شریف ورسره دغه جنرالانه چې د مګړې د پاکستان په سرنوشت باندې لوبې کوي، د دوی اولادونه په امریکا، په اروپا، په نیویارک، په استرالیا کې زده کړې کوي، نو دوی د جنګ چیغې نه وهي. او بیا وایي چې ما وران وطن لیدلی دی، د جنګ په حق کې نه یم. زه لسیزې کېږي د جنګ په حق کې نه یم. نه مې په چا تعرض کړی دی، نه مې په چا حمله کړې ده، نه مې چاته بدبیني کړې ده او نه مې چاته پشبیني کړې ده، نه مې چا په داخلي اموراتو کې ګوتې وهنه کړې ده او نه مې دا چاته امتیاز ورکړی ده. خو بیا اخواته همدغه امسیګانو له کبله زما د غوران کابل، وران افغانستان، وروسته پاتې اقتصاد او بېثباته سیاست چیغې وهي چې دا د پاکستان او د امثالو هم سیګانو له کبله دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسې د جنګ غوښتنه مه کوئ، د جنګ سپارښتنه مه کوئ، د جنګ په طرف کې مه ځئ. خو بیا قرآن عظیم شان کې الله عزوجل وایي چې بیا د حق او باطل ترمنځ جګړه پیښه شوله، بیا به وار پر دغه ځای باندې کوئ، په مرۍ باندې به وار کوئ چې دویم وار ته بیا پاتې هم نه شي. دا 4 کلونه نه دي ستانکزی صاحب، دا تقریبا 40-50 کلونه دي چې د یو مشخص ادرس څخه افغانستان عام ولس کړیږي، د افغانستان نظامونه، حکومتونه کړیږي. دلته حکومتونه لاړل راغله، رهبران لاړل راغلل. پاکستان نظام دلته په داخل افغانستان کې یو حکومت سره هم جوړ نه شولو، که خلقي وو، که پرچمي وو، که جمهوري وو، که اماراتي وو، که د دوی په طرف وو، که د په خلاف وو، جوړ نه شولو. یعنې دی په دې معنا چې د پاکستان د دغې خاصې کړۍ دشمني د افغانستان جغرافیې سره دی، عام ولس سره دی. ولو که دا ټول افغانستان هم دوی ته د سسا پاکړه ورخرڅ کړي، بیا د هم دوی نه پرې، تر څو چې افغان د ځمکې پر سر باندې موجود وي دوی دې نه پرېږدي. لکه مخکې چې هاشمي صاحب اشاره ورته وکړه، دا خاصه کړۍ صرف د افغانستان نه بلکې د پاکستان عام ولس پر سرنوشت باندې هم قمار وهي. لکه دمګړي چې د هر پاکستان عام ولس باندې پر دغه تندي باندې تور داغ د ولمنې له تور داغونو څخه ډکه ده چې دوی افغانستان هغه وخت کې 2001 کې افغانستان پر امریکا باندې خرڅ کړلو. پرویز مشرف تقریبا تریلیون ډالر واخیستل او افغانستان 20 کاله د اشغال لمن ته ور واچولو. ته خبر ستانکزی صاحب دمګړي امریکا او اسرائیل سره پر همدې موضوعاتو باندې خبرې ګرمې دي چې تر څو بیا امریکا ته پاکستان اډې ورکړي
بیا پاکستان د امریکا د اډو لپاره خپل اډې خالي کړي، مدروین خالي کړي چې تر څو له هماغه ځایه پر ایران باندې بمبار وکړي. بله څه شول هغه شیخان، څه شول هغه مفتیان، څه شول هغه عالمان چې تر پرونه پورې یې دغه فتواګانې ورکولې. یو اي آی ویډیو جوړه شوې وه ستانکزی صاحب چې نتنیاهو د افغانستان په باره کې خبرې کوي. اي آی فیک اوښ مصنوعي باندې جوړه شوې وه. د پاکستان علما راپورته شول، چا په استغفار ولیکل، چا نعوذ بالله ولیکل، چا نږدې فتوا ورکړې وه. اوس دفتن ستانکزی صاحب عملي ډول باندې اسرائیلو سره قرارداد امضا کیږي، امریکا سره کینی، هماغه افراد و اشخاصو سره کینی او سلیوټ ورته جماعت پرزیدنت آی وانټ ټو سلیوټ یو، هماغه افراد و اشخاص چې په ایران باندې تجاوز کوي، اسلامي نړۍ باندې تجاوز کوي، دوی سره پاکستان کینی. اوس د پاکستان د عام ولس وار ده تر څو د خپل هغه رژیم دغه ګرځم چې د پاکستان سیاسي احزاب او اسلامي احزاب او عام ولس څه باید وکړي. دې ته راګرځم ښاغلی احمدزی، تاسو هم ښه راغلاست وم او تر څنګ یې پوښتنه دا کومه چې د پاکستان د پوځي رژیم د یرغل په وړاندې یا د جګړې په وړاندې د کابل پالیسي څه اغېزه لري، څومره اغېزناکه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم هاشمي صاحب ته، قدرمن زازي صاحب ته او ټولو لیدونکو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ګورئ پاکستاني لوري تقریبا په تیرو 4 کلونو کې په بار باندې په مقطعي ډول باندې پر افغانستان باندې تجاوز کړی و، د مونږ فضا اشغال کړی وه، دلته عام ولس وځلی و. خو په دې وروستیو کې کله چې دوی په ننګرهار باندې بریدونه وکړه، زموږ هیوادوال شهیدان کړه، اسلامي امارت دوی ته یو غبرګون وښوده، یو دوامدار غبرګون. په اول کې دا فکر نه کېده چې اسلامي امارت دې دومره څه ولري یا د پاکستان په وړاندې ترسره کړي، کومې چې ترسره کړه. حد اقل موږ پر دې باور نه وو، افغانان پر دې باور نه وو، سیمه پر دې باور نه وه، خپله پاکستان پر دې باور نه وو چې اسلامي امارت د دوی په مقابل کې وښودل چې دا د ښودل سوي وایي. یعنې دا باور نه وو چې اسلامي امارت به وتوانېږي چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې په مهمو پوځي مرکزونو باندې د بي پیلوټ الوتکو برید وکړي. دا باور چا نه و کړی چې اسلامي امارت د دوی مهم ځایونه په داخل د پاکستان کې پر نښه کړي، او دا باور پاکستان هم نه و کړی. خو اسلامي امارت د جګړې په پیل کې وتوانېده چې په فرضي کرښه باندې د دوی 19 پوستې سقوط کړي. البته په 4 ساعتونو کې 4 پوستونه هغوی په خپله باندې وتښتېدل او هغه ساحې تخلیه کړي. له هغې نه راوروسته چې دوامداره جګړه وي، نو په کابل په فضا باندې د پاکستاني الوتکو نسکورول د اسلامي امارت لخوا نه، دا هغه څه دي چې افغانانو یا پاکستان د دې توقع نه درلوده. یعنې موږ پر دې باور نه و چې اسلامي امارت دې په 4.5 کلونو کې په نظامي برخه کې دومره کار کړی وي. یعنې اسلامي امارت په دې برخه کې ډیر کار کړی. بل بحث دا ده چې د منطقي وضعیت په اوس وخت کې ډیر پیچلی ده، او د دې پیچلي وضعیت تحلیل کول دومره اسانه کار نه ده. څو ورځې مخکې موږ پر دې باندې بحث وکړ چې سیمه به یو نویو تشنجونو ته ننوځي، یعنې امنیتي محورونه به په منطقه کې فعال سي، سیاسي او اقتصادي محورونه به د یو څه مودې لپاره ودرېږي. چې اوس موږ او تاسې په منطقه کې وینو ټول مسایل پر امنیتي محور باندې څرخیږي. تاسې وګورئ چې د پاکستان د پوج مشر عاصم منیر د دوی د استخباراتو مشر امریکا ته تللی و، او د دوی ځینې استخباراتي اسناد افشا سول چې دوی امریکا ته ویلي دي چې موږ تاسو ته بګرام اډه نیسو، یا کوم وسایل چې دلته په افغانستان کې له تاسو پاتې درکوي یا دلته ختمو. مکملا که تاسې دوی وګورئ، دوی کوشش کوي چې ملکي ځایونه پر نښه باندې کړي، یعنې تمرکز داسې کړي چې موږ دا جګړه کوو، خو بیا یې هڅه دا وي چې بګرام ته ځان ورسوي، اډې ته هلته په نظامي ځایونو باندې بریدونه وکړي، تر څو هغه وسایل چې له امریکا نه پاتې دي دوی هغه دلته له منځه ویسي. دوهم بعد د دې مسلې دا و چې امریکا په ایران باندې برید کاوه، او دوی هڅه کوله چې په پاکستان په واسطه باندې له افغانستان سره جګړه پیل کړي. د دې په خاطر باندې چې امریکا پر دې پوهیږي چې د ایران تمرکز د دوی په لویدیځو سرحدونو باندې ده، په سوریه، عراق، همدارنګه په خلیج باندې. کله چې د دوی ختیځ سرحدونه نارامه کیږي له افغانستان او پاکستان سره، نو په هغه صورت کې د ایران د استخباراتو او امنیت تمرکز ویشل کیږي، چې دې ته په پوځي ستراتیژي کې د تمرکز ویش ویل کیږي. یعنې د هغوی ویش تمرکز یې وویشي تر څو دوی ختیځو سرحدونو ته هم متوجه اوسي. دوهم بحث دا و چې امریکا د اوبو او د هوا له لارې پر ایران باندې بریدونه وکړل.
دوی فکر کوو که چیرې د ایران لخوا نه په منطقه کې جګړه پراخه سي یعنې چې امکان یې کم ده جګړه پراخه سي نو د پاکستان له جغرافیې نه د پاکستان سرحد یو مهم سرحد ده چې د پاکستان په واسطه باندې به د داعش وګړي پاکستان ته دننه کړي او ایران ته دننه کړي او هلته به د داعش په واسطه باندې بریدونه ترسره کړي تر څو ایرانی رژیم په کورني امنیت باندې مصروفه وساتي ځکه هغه سرحد چې کله نارامه اوسیږي نو پاکستانی لوری کولی شي چې له دې جغرافیې نه هلته داعشیان نه کړي او د داعش پروژه یو د سیمې د نرمه کولو لپاره ده یو دریم بحث هم مهم ده چې د پاکستان په واسطه دوی سیمه ییز بحران وزېږاوه د دې بحران د زیږېدو نه وروسته روسیه او چین د کورني بحران پر حل باندې تمرکز کوي یعنی هغوی غواړي چې دا بحران حل کړي نو په هغه صورت کې امریکا پر ایران باندې برید کوي په داسې حالت کې د روسیې او د چین تمرکز سیمه ییز بحران ته وي دوی نشي کولی چې له ایران سره په دې جګړه کې یا په دغه حالت کې مرسته وکړي نو دلته هڅه دا وه چې ایران تنها کړي له پاکستان نه اعظمي استفاده وکړي او امریکایان په منطقه کې خپل اهداف پلي کړي کور ودان ډیره مننه احمدزی صاحب بیرته راکرځم ښاغلی هاشمي صاحب یو خو احمدزي صاحب هم ورته اشاره درلودله او ځینې باورونه هم همدا دي تقریبا تر ډیره پورې تحلیلونه چې د پاکستان د وروستي یرغلیزو بریدونو یوه موخه په افغانستان کې د هغو پوځي تجهیزاتو چې افغانستان ته په غنیمت پاتې شوي دي هغو موخه ګرځول او له منځه وړل دي فکر کوئ د ټرمپ هغه څو ورځې وړاندې خبرې چې کولې هغه ویل چې زه کولی شم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسله حل کړم ولې پاکستان سره مې اړیکې ډېرې ښې دي څه روان دي ګوره خو دلته اوس د امریکا او د صهیونستان چې کوم اهداف دي دا به ټول په نظر کې نیسي یعنی دا یو هم نسو ایسته کولی له دې جهته چې پاکستان کله په افغانستان باندې حمله کوي نو هغه خو په پروژه پسې ګرځي پاکستان د اقتصادي له نګاه باندې د دې جوګه نه ده چې هغه په خپل حمله وکړي په خپل مصارفات باندې ولې لوجستیکي توګه باندې هغه نشي کولی چې په دې ساحه کې خپل فوځي هغه په مخ بوځي لهذا چیش ته ضرورت لري دلته پیسو ته ضرورت لري نو پیسو ته ضرورت لري موږ د پروژې نوم پې باندې کوي خو نو پروژه له چا چې اخلي له امریکا او له صهیونستانو څخه اخلي د دغه پروژې په نتیجه کې دی به هر څه ورته لیکي امریکا ته به وایي چې تاسې کوم تجهیزات چې پاتې دي هغه به له بینه درته یوسو بګرام اډه له بینه درته یوسو مثال د خبرې په افغانستان باندې به فشار راولو ستاسې بګرام اډه درکړي دغسې نور مسایل څونه غواړي نو خو په پروژه کې به دوی خپل ټول خدمات وړاندې کوي بالمقابل به هغه یو څه پیسې ورکوي بل کوم نتیجه نسته رالو په دې کې په دې خاطر باندې چې دلته حتی یعنی جنگ د مصالح هم نه ده د منافعو دلته کوم ټکر نسته چې موږ مثلا ووایو پاکستان په افغانستان کې دا خپل د پاکستان د ملي منافع دپاره دا موخه لري دا موخه لري دې موخه لري ظاهرا دوی وایي او امریکا هم یو شی لري خو دروغ وایي که نه دروغ وایي دا خو بار بار ثابته شوي چې دروغ وایي دروغ په دې خاطر وایي چې هغه پروژه په خپلو خلکو باندې ومني یعنی خلکو ته خپلو خلکو ته داسې وعده ورکړي چې دا رښتیا هم دا کومه خبره زه کوم دغسې ده اما دغسې نه ده خو خپل خلک هم پسې راپورته شوي دي ښاغلی هاشمي سیاسي ګوندونې اسلامي ګوندونې د دې تګلارې مخالف دي ګوره دغه دیموکراسي نظامونه چې دي په صورت عموم سره اوس خو په امریکا او په اسرائیل او په د اروپا کې هم ثابته شوه خلکو ته چې دا یو دروغین نظام ده یو څو خلک پې باندې متحکم وي ګوره زه مثال درته وایم د غزې د جنګ دپاره په امریکا کې څونه مظاهرې وسوې په اروپا کې څه وسوې څه فایده یې وکړه په پانتونو کې په ټولو ځایو کې وکړه حتی ډېر د سوشل میډیا اکټیویټس وو په هغې کې لکه کارلسون یا دا نور په امریکا کې سول هغه چغې وږي څوک خبره نه اوري معنا یې دا ده چې اصلا د دیموکراسي په لباس کې د یو دیکتاتوریت جوړ کړی که امریکا ده که اسرائیل ده که اروپا ده که هر شی ده هغه خلک 4-5 نفره خلک چې دي صهیونستان چې دي په حکومت باندې تحکم کوي که نه د موجوده جنګ چې په غزه کې روان ده له فلسطین له ایران سره اوس امریکا جنګ ول ټول مخالف دي ټول امریکای مخالف ده دیموکراتان مخالف دي ټول نظام مخالف ده خو چون کې دلته خبره د دیکتاتوري ده دا خبرې ټول بې فایدې ده همچنان پاکستان پې قیاس که اوس که مولانا فضل الرحمن راځي په خلکو کې 2 لکه خلک یې ځان ته درولي او دی ورته وایي داسې ده خو راپورته څه که نه تر پرونه د سیاسي هغه کوله مبارزه کوله خو خبره د چا نه ومنله خو راواخله سلا واخله په دې 2 لکه کسانو کې 100 زره نفر یو ځای که دا پېښور خو ونیسه که نه دا پښتونخوا خو جنې جل بیل که چې دا خو درته معلوم چې دې اقدام کوي په خبرو باندې دا کار چې ده دا ولې دا خبرې کیږي یعنی زه مثال درته وایم میډیا کې بدي ورځي اوس پاکستان وګوره مثال عاصم منیر ته بد وایي شهباز شریف ته بد وایي یا بل راسي سیاسي باس کوي چې دا باید داسې ونشي اسې ونشي عملي بڼه په دې خاطر باندې نه کیږي چې هغه غواړي د خلکو دغه جوش و خروش چې ده د خلکو قهر چې ده هغه جذب کړي هغه دې ته پرېنږدي چې عام خلک یو اقدام وکړي عام خلک یو انقلاب وکړي لهذا دا کار کوي اوس دا د پښتنو په سیمه کې د پښتونخوا تاسو خپله وګورئ په تېرو 70 کلو کې څونه رهبران پیدا شوي دا ټول د ایسای خلک دي منې را سره
دا خاص په دې خاطر باندې پیدا شوي دي چې هلته ټي ټي پي وده ونه کوي، هلته د بلوچستان مثال د خبرې هغه وده ونه کوي، دوی ته یو څه ازادي ورکوي چې هلته مظاهرې وکوي، ټایرونه وسوځي، خلک په ځان باندې راټول کړي، خو عملي بڼه یې نه پرېږدي. ګوره حتی خپل صدر اعظم عمران خان چې ما 2 خبرې وکړې د پاکستان دپاره تر اوسه بندي ده. نو خبره په دې کې ده چې دغه سیاسي خلک چې دي متنفذین چې دي هلته په یو دروغین دیموکراسي کې راګرځېدل. لکه د موږ تاسې 20 کلنه دوره کوم ځای پکې حقیقت درلود؟ ټول په درواغو په فریب باندې ولاړ. بېرته راګرځم ښاغلی هاشمي صاحب. ښاغلی ځاځی مخکې ستاسو خبرې پرې شوې، اوس نوبت یا وار رسېدلی دی د پاکستان سیاسي و اسلامي احزابو ته، د پاکستان عام ولس ته چې دوی د خپل حکومت تګلاره د افغانستان په وړاندې چې غوره کړې ده هغه غندي. لکه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه چې د عمل وخت دی، دوی ته څه کول پکار دي؟ څنګه کولی شي په خپل پوځي رژیم باندې یا حاکم نظام باندې دوی فشار راوړي چې له دې تګلارې راوګرځوي؟ مننه کوم. لکه مخکې چې مې یادونه ورته وکړه که نه استانزه صاحب چې ډېر یو نازک پړاو نه تېرېږي پاکستان هم، بالخصوص عام ولس یې باید اجازه ورنه کړي عام ولس یې، ولو که د سرونو پر بیه باندې هم وي، ولو که په هر قیمت باندې پاکستان دغه پرېکړې ته پرې نږدي. لکه تر دم ګړۍ پورې تاسو وګورئ پرون پاکستان کې اظهارات نمبر 1 د لپاره د پاکستان کې چې کوم د امریکا سفارت دغه ته اور وراچول شوی، مظاهرې کړل شوي او د امریکا پر دفاع باندې بیا پاکستان پر خپل عام ولس باندې ډزې کړې وې چې تقریبا د امریکا څخه په دفاع کې پاکستان رژیم تقریبا تر شلو خپل اشخاص او افراد خپل مملکت اتباع دغه ایستلي وو د امریکا دفاع څخه. یعنې عام ولس باید لاس په کار شي. آیا دا عدم تشدد فلسفه باید نور پرېغوستل شي؟ عدم تشدد و فلسفه اندرا ګاندي په دغه کې هندوستان کې نتیجه ورکوي، د خان غفار خان په پاکستان کې نتیجه نه ورکړې وه او نه ورکوي چې ته اوسه پورې زه ناست یم ټولې عدم تشدد ده، په دغه څپېړ راکړه دغه در نشي کوم، که په دې دم څپېړ راکړه بیا هغه ته هم راکړه خیر ده، پروا نه کوي زه درته څه نه وایم چې بیا تشدد نه شي. وسړیه هغه دې وژني، هغه دې تباه کوي، هغه دې بربادوي، هغه نسل کشي در کې روانه ده. که چېرته ته هغه سره د غوږ نه وي جنګولی خو ټوپک ته لاس کړه، ټوپک ته لاس کړه، سوټي ته لاس کړه، همدغه وخت ده چې هغه به هغې خوا نه بلوچ شروع کړي، دې خوا نه هغه به هماغه ډل ټپلې شروع کړي، دې نه اسلامي امارت شروع کړي. تاسو بیا وروسته مسلې سره وکړئ چې افغانستان سره وصل کېږي نه وصل کېږي، آزاد کېږي، خپلواک کېږي، که بیرته پاکستان نوی رژیم سره ایجادوي. مګر دغه ظلم د غلکي نه ځان خلاص کوي. دغه الکمو بیا په اسرائیلو باندې خرڅوي، دا الکم بیا پر امریکا باندې خرڅوي. همدغه افراد او اشخاص چې تاسو سره په میزونو باندې کینی او ټول ولس پرون چا خبره چې د ایران د مذهبي مشر په شهیدولو باندې غمونه مطبونه خودلی وو، خو دغه افراد او اشخاص تاسو مملکت رهبرانو چې ځای ورکړو، تاسو مملکت رهبرانو چې هغوی ته سلامي اچوله، هماغه رهبرانو تاسو چې ځایونه ورکول، دغه خلکو د شهیدانولو، دغه خلکو د منځه وړلو، دغه نظامونو د پرځولو غورځولو لپاره د پاکستان ولس عام ولس د دې حق هم نه لږ د خامنه‌ای پر د شهیدولو باندې دوی دغه وکړي ماتم وکړي، ځکه چې د دوی رهبران لاس پکې وو، د همدوی د رهبران راتلونکي پروګرامونو پر لار باندې اچوي. راځي پاکستان عام ولس ډېر بااستعداده، پوی، عالمان، هوښیاران، خو یو فعالیت پکې شوی چې اوس عملي کار سره شروع کړي، اوس عملي بڼه ورکړي، ځکه چې دوی د فتن یو بل بدنامۍ باندې یو بل تور داغ دوی باندې لګول کېږي. هغه دا ده چې اسرائیلو ته تسلیمیږي. 20,000 فوج یې ونه لېږل همدغه اسرائیلو ته، د فلسطین په د غزې په کنټرول کې ونه لېږل، دوی پیس آف بورډ د ټرمپ کې اشتراک ونه کړلو. یعنې دم ګړۍ باید لاس په کار شي، لاس په کار دغه څو افراد او اشخاص ته اجازه ورنه کړي چې هم افغانستان سره د دښمنۍ پر محور باندې پاکستان عام ولس ودرولو او هم ثبات راتلونکي کې ایران سره پر دغه دښمنۍ ماتم باندې سړی ودروي. او درېیمه خبر دا ده چې دوی افغانستان د استحکام نیولی و. تاسو وګورئ د افغانستان اسلامي امارت لاسته راوړنې یا د افغانستان د عام ولس لاسته راوړنې ګڼ شمېر دي. یو دا اوس تقریبا دوی نه منله چې افغانستان ټکنالوژي کې برلاسي دي، او زموږ ډرون او زموږ اسلام آباد ویشتنه تر KPK او تر پښتونخوا پورې مقبوضه پښتونخوا پورې رسېدل، هغه خو یو ځای پرېږده چې خبرې ته پرون تقریبا د دوی سما تلویزیون، RV تلویزیون او جیو نیوز تلویزیون ټول افغانانو هیک کړي وو. همدغه نشرات پکې کول چې راځي د پاکستان عام ولس د فوج په خلاف باندې پورته شي او دغه لاس په کار شي تر څو دغه مخنیوي لپاره یو د دسیسه پروګرام پر لار باندې واچول شي. کور ودان ډېره زیاته مننه ښاغلی ځاځی. ښاغلی احمدزی صاحب ستاسو په باور باندې پاکستان چې په افغانستان باندې یرغل وکړ بالاخره دا جګړه داسې توقع نه کېده چې دومره دې وغځېږي، د عوامل څه بولئ د دې جګړې چې وغځېده؟ ښه پر دې باندې خو بحث وکړه چې د امریکا غوښتنې وې چې دلته باید جګړه پیل سي له افغانستان سره او دوی خپلې منافع هلته تامین کړي. د دې ترڅنګ په دې مسایلو کې نور ابعاد هم موجود دي. مثلا پاکستاني رژیم لکه څرنګه چې د غزې په بورډ کې حضور پیدا کړ،
همدارنګه وړاندې دوی 2000 سرتیري غزې ته ولېږل دي حماس د خلصلا کولو لپاره. نو عامه ذهنیت یا په پوج کې د لومړۍ کړۍ نه د دوی عملګرا دوهمه کړۍ هم ناراضه وه. هغوی هم نه غوښتل چې غزې ته د کسان ولېږل سي یا د په دې بورډ کې حضور پیدا کړي. نو په کوردننه تشنج یا اختلافات لوړې کچې ته ورسېدل. نو لومړۍ کړۍ هڅه وکړه چې هر برید چې په پاکستان کې کیږي پر افغانستان باندې وتپي، ځکه چې کله دوی هلته 2000 سرتیري ولېږل په پاکستان کې نارامي زیاته سوله، بریدونه زیات سول، ځکه ټي ټي پي او نورو ډلو د دې مشروعیت پیدا کړ چې هغه د پاکستان رژیم یا پوجیان په غزه کې د مسلمانانو په مقابل کې درېږي او د دوی په وړاندې باید جهاد وسي. نو لومړۍ کړۍ هڅه وکړه مثلا د شیعه وګړو په جومات کې دوی برید وکړ او په افغانستان باندې واړه بهانه جویي یې کولې چې پر موږ باندې برید وکړي. نو هلته وضعیت داسې حالت کې و چې د دې ترڅنګ چې د امریکا پالیسي پلي کړي یو بهرنی دښمن هم تعریب کړي. کله چې له موږ سره دوی جګړې ته ځي د دغې جګړې نه یوه استفاده چې دوی کوي په کوردننه وحدت ته خلک رابولي، یعنې کوشش یې دا چې خلک د وحدت ته راوبلي او دا جګړه تر هغه وخته پورې نه درېږي چې هغوی لا تر اوسه خپل اهداف امریکا چې ورته ویلي نه دي ترلاسه کړي. دوی د خپلو اهدافو په لاسته راوړلو کې ناکامیږي. نو دوی بار بار هڅه کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي، هغه دوی خپل اهدافو ته رسېدلی نه سي. پاتې لنډه دمه اخلو، د مینه بېرته راګرځو خبره به درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته هم بحث دوام لري. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او د خبرې خپرونه دوام لري. ښاغلی احمدزی ستاسو خبره پرې شو مهرباني. نو جګړه دوی په هغه صورت کې دروي کله چې امریکا وغوښتل، تر هغه پورې چې امریکا ونه غواړي د دې جنګ پیلوونکي یعنې په لویه کچه باندې دوی نه دي، یو بل چا ورته ویلي چې دوی پیل کړي دي، د دوی په واسطه باندې مخکې وړي او دوی ایجاد د همدې لپاره دي چې د هغو خلکو پروژې پر مخ باندې ویسي. کله چې هغوی وغوښتل چې دا جګړه دې ودرېږي نو په هغه وخت کې جګړه درېږي. دوهم بحث دا ده چې په پاکستان کې یو واحد ملت موجود نه ده، د یو واحد هویت تر عنوان لاندې. هلته چې دا د هویت بحران په ډېره لوړه کچه باندې موجود ده. سیندیان ځان ته هویت لري، بلوچان ځان ته هویت لري، پښتانه ځان ته هویت لري، پنجابیان ځان ته هویت لري. نو هلته یو واحد ملت موجود نه ده چې د پاکستان په مقابل کې ودرېږي. بلوچان ازادي ترلاسه کړي، غواړي چې موږ د خپلواک اوسو. پښتانه نه غواړي چې بلوچستان د خپلواک سي، هغه وایي چې پښتونخوا باید خپلواک سي، دا واخلو. سیندان نه وایي چې پښتونخوا او بلوچستان د آزاد سي، هغوی وایي چې سند یې خپلواک سي. نو اوس پنجابیان دي چې وایي حکومت د موږ په لاس کې ده او پر همدې شکل باندې دوام وکړي، ځکه چې ټول رهبران چې دي پنجاب پورې تړلي. اوس که هلته موږ پر ملت باندې بحث کوو نو په هغه کې تقریبا 80 تر 80 میلیونه پورې پښتانه موجود دي. پښتانه کولی شي چې د پاکستان د پوځ په مقابل کې ودرېږي او دا د شرم ځای ده چې 80 کاله پنجابي په 80 میلیونه پښتنو باندې حکومت کړی، دا باید نه وای کړی. نو دا هغه مشران چې د پښتونخوا په پښتونخوا کې دي هغوی باید دې نقطې ته متوجه اوسېږي چې په افغانستان کې چنګیز ونه توانېده، انګریزان ونه توانېدل، روسان ونه توانېدل، امریکایان ونه توانېدل چې په یو کم نفوذ باندې دوی وتوانېږي چې حکومت دې وکړي. نو حیران دې ته یم چې پنجابی څنګه توانېږي چې په 80 میلیونه پښتون باندې د پښتونخوا کې حکومت وکړي. دا هغوی ته د شرم ځای هم ده چې دوی ته یادېږي. نو دوی باید د پنجاب د حکومت په مقابل کې ودرېږي، ځکه دوی چې کله د پنجاب د حکومت په مقابل کې درېږي هغو سره سیندیان نه درېږي، هغو سره بلوچان نه درېږي، هغوی یوازې دي. او دویم یو علت ده، دوی کولی شي چې پنجابي رژیم ته سرخوږی جوړ کړي او د دغه حلقې نه ځان خلاص کړي. ډېره زیاته مننه ښاغلی احمدزی، بېرته راګرځم. ښاغلی هاشمي صاحب، ستاسو په باور باندې پاکستان ډیپلوماسي بایللې ده، د جګړې انتخاب ته یې رامخه کړې ده، افغانستان ګریوان ته یې لاس اچولی دی، اوس په داسې یو حالت کې دی چې ډیپلوماسي هم تقریبا بې باوره شوې ده. فکر کوئ له دې وروسته ډیپلوماسي نتیجه ورکوي؟ زه خو مخکې له تاسو له سواله څخه یوه خبره کوم. د پاکستان خلکو ته، پاکستان ملت ته، مسلمانان دي، د موږ ورونه دي، په دې کې شک نشته چې موږ په دې عقیده یو لکه تېر 20 کاله کې چې دلته افغانان ګروګان ول، دې ورې دغسې ګروګان نیولي سوي دي، دا ټول مسلمانان دي. په دې روزه مبارکه میاشت کې د پاکستان رژیم و نظامیان دي صهیونستانو دپاره دلته په افغانستان باندې جنګ شروع کړو. په دې کې شک نشته چې د دواړو خواو تلفات دلته راځي، دواړه خواته غمونه هغه کېږي او په جنګ کې خیر نشته. خو زه یو څه خبره کوم، زه غواړم د پاکستان ټول ملت ته دا ووایم که دا پنجابیان دي، که دا پښتانه دي، که دا سندیان دي، که دا
هر څوک دي بلوچستان دي مسلمانان دي د مذهب خلک دي دوی ته دوه خبرې کوم چې په دې ښه پوه شي چې د افغانستان ګلان درغلي ټول حافظان دي قرآن دي ټول مولوي صاحبان دي علما دي د مدرسې خلک دي هغه خلک دي چې یارې 25 کاله مخکې افغانستان له شر و فساده له داسې خلکو لکه اوس په پاکستان کې حاکمان دي له داسې خلکو اخلاص کړل دي علي قدر مرحوم امیر المؤمنین ملا صاحب محمد عمر مجاهد په رهبري باندې افغانستان له شر و فساده خلاص کړل بیا له هغه وروسته 20 کاله دا خلکو په ګوانتانامو کې په نورو بندیخانو کې وختونه تیر کړل زحمات یې تیر کړل او دا تنکي ځوانان چې ټول حافظان دي مولوي صاحبان دي او دا افغانستان د ناتو او د امریکا له شره خلاص کړل په دې 100 کلو قرباني کې دغه نن ورځ دغه ګلان درغلي دي دا د افغانستان ګلان دي د امت مسلمه ګلان دي د خدای پاک د قرآن دی خدای پاک د شریعت هغه خلک دي چې دا خلک لله فی الله هغه کار کوي نن ورځ چې دلته موږ باندې موږ د امنیت ژوند کوم د دې له قرباني څخه د دې له ایمانداري څخه د دې له صداقت څخه نو زه د پاکستان ملت ته داسې وایم چې که تاسې غواړئ چې له دې ظلم و شر و ستمه څخه خلاصئ له دغه امارت اسلامي افغانستان سره کومک وکوئ هغه ګلان چې درغلي له هغه سره کومک وکوئ او دوی هیڅ کله په تاسې باندې کار نه لري دوی صرف له نظامي خلکو سره کار لري او تاسې له شر و فساد خلاصوي یعنی که چیرې دوی اوږه ورکړي د امارت اسلامي قواوې چې هلته داخل شوي دي تاسې یقین وکوئ چې پاکستان به په ضرب د یو هفته کې له دې شر و فساده به خلاصېږي دا یوه خبره د پاکستان خلکو ته وایو دومن د پاکستان سیاسیونو ته وایو ملا فضل الرحمن ته وایو دا نور سیاسیونو ته محمود خان اڅکزي ته وایو دا کوم خلک چې هلته یادېږي په درواغو باندې چې هلته دونه وخت لګیا وو یا هغه خلک دا خلک یې په درواغ اخته کړي وو چې تاسې ولا د پارلمان کې یاست تاسې نه پوهېږم مظاهرې وکوئ نن ورځ تاسې ته داسې یو طلایي چانس په لاس درغلی چې تاسې کولی شئ د پاکستان مظلوم ملت له دې مصیبته خلاص کړئ او هلته وکولی شئ یو ښه شرعي اسلامي نظام برپا کړئ په خپل مابین کې یو عدالت برپا کړئ او تاسې وکولی شئ حکومتداري وکوئ څلورم دریم هغه نظامیان ته وایم چې دغه د افغانستان کوم خلک چې کلشینکوف یې په لاس کې د تا کور ته درغلی د تا د قتل لپاره نه ده درغلی خو تا د حکومت د شر د خلاصولو دپاره درغلی ده بار بار زارۍ ورته کړي دي بار بار یې ننواتې کړي نو په دې پوه شه چې په دې زارۍ باندې خدای پاک د دې نصرت کوي لهذا د پاکستان هغه مسلمان نظامیانو ته وایو چې په دې خپلو شریرو حلقه باندې د انقلاب وکوي او دا خلک د دار ته وزړوي او دا خپل عار له پاکستان له مسلمانان څخه رفع کړي په پاکستان کې الحمدلله مسلمانان دي پاکستان علما لري پاکستان مدارس لري باید په دو رقم سره کار وکړي دا اول د ما پیغام یا د افغانستان د ملت پیغام د ورته سي په دغه پسې په دې خاطر ودرېږئ چې نن ورځ چې موږ له 50 کلن 80 کلن ظلم څخه خلاص یو د دغه خلکو برکت باندې خلاص یو چې تاسو ته درغلي دي دومره خبره ده چې ډیپلوماټیک په هیڅ صورت سره فایده نه کوي فایده په دې خاطر نه کوي چې جهات مقابل ورته ولاړ نه ده جهات مقابل په دغه عقیده نه لري دغه اختیار نه لري دغه خبر میز مذاکرې ته کینی په دې خاطر نه چې هغه په هر کتاب باندې ملامتېږي هر څوک ملامتوي ترکیه یې ملامتوي قطر یې ملامتوي سعودي یې ملامتوي د دنیا ټول قوانین یې ملامتوي هغه په دې خاطر باندې میز مذاکرات نه کینی او ډیپلوماټیکو چارو باندې نه غواړي چې دا مشکل حل سي او دوی غواړي چې دا جنگ هر څونه چې طولاني سي د دې په ګټه ده ول دې جاته چې دې خپل ډالر اخلي بس په خارج کې سرمایه گذاري کوي او د پاکستان ملت د پاکستان فوز د پاکستان خلک بدلته په مصیبتو اخته او د افغانستان خلکو تم تشویش وي او غم پیدا کور ودان خغلی هاشمي صاحب خغلی اجازه صاحب که د هاشمي صاحب خبره باندې تم شو دوی وایي چې یا باور دا دی چې له پاکستان سره ډیپلوماسي نتیجه نه ورکوي نور هغه وخت نه دی چې ډیپلوماسي کامیاب شي نو که دغسې ده او باور دا شی دی بیا په افغانستان کې او په کابل کې د پاکستان سفارت د څه دپاره دغو ډیپلوماټیک مرکزونه د څه دپاره مننه کوم ستانکزی صاحب ښاغلی حمید کرزی 22 دفعې ورغلو د ډیپلوماسي اړیکو د تقویې لپاره د سیاستونو د منظم و منسجم کولو لپاره اشرف غني غالبا تقریبا شپږو دفعې دا ورغلو او دغه 4 کلونو کې هر ډیپلوماسي ژبه چې ممکن وه حاکمران حکومت ورسره وپالله ان تر دوحې پورې لاړل قطر پورې لاړل خو بیا هم دوی د دغه صلاحیت نه لري چې دوی پلان جوړ کړي پروګرام جوړ کړي او هغه ډیپلوماسي ومني چې هغه اصول هم منل شوي وي دا نشي منلی بیا لکه ستاسو سوال دغه سوال تقریبا صرف ستاسو سوال نه ده دا د 40 میلیونو افغانانو سوال ده دا د افغانستان فرد سوال ده چې ما سره ارتباطات اقتصادي تقریبا پر صفر باندې ولاړ دي
ما سره ارتباطات تقریبا د سیاست پر صفر باندې ولاړ دي. ما سره په فرضي کرښه باندې پر هغه لیول باندې جګړه روانه ده چې تقریبا تر اسلام آباد پورې د رسېدلی یم. دغه زما سفیر بیا پاکستان کې څه کوي او د دوی سفیر په افغانستان کې څه کوي. دغه عجیب و غریب ډیپلوماسي ده. دا تقریبا از ما له تحلیل څخه هم وتلې خبره چې دویم چې دا د ده لپاره ناست دی هغه هلته دلته ناست دی. ځکه چې کله د دوو مملکتونو ترمنځ اندکې هم شخړه رامنځته کېږي، اندکې هم سوء تفاهم رامنځته کېږي، هغه سفیران خپل بیرته غوښتل کېږي چې دغه مملکت سره تقریبا موږ راتلونکي کې یا جګړې ته روان یو یا بل طرف ته شخړې ته روان یو، نو لهذا ته راځه دوی سره بیا ډیپلوماسونه بغیر په بله ژبه باندې خبرې سره کوو چې تر دم ګړۍ پورې د دوی سفیر دلته څه کوي. د افغانستان د اسلامي امارت له مشرتابه او له هغه چارواکو سلا څخه مقتنع ده چې د دوی دغه سفیر په ښه مصلحاتو په ښه درناوي باندې پر ترخم لار باندې به رخصت کړي چې هم دا سفیر هم در واخلي. لارې د بندې دي، سیاستونه پر صفر باندې چې راچرخېږي، وینه په وینې سره منځل کېږي او ته هره ورځ راځي هره شپه راځي افغانستان کې تقریبا پر کورونو باندې بمبار کوي، پر مسجدونو باندې بمبار کوي، پر عام ولس باندې بمبار کوي، پر ترخم کې هغه د عمري پنډغالي باندې چې ماجرین پکې راغلي دي هغه باندې بمبار کوي، د کندهار پر پنډغالي باندې بمبار کوي، پر عام ولس باندې بمبار کوي. زه دغه سفیر ته بیا څه ووایم؟ وړه خبرې اظهار به یې کړم، راوبه یې غواړم پوښتنه به ترې وکړم د دې دومره تلفاتو بیا څه ورباندې وکړم چې سبا نه بل سبا خدای نه خواسته په داخل افغانستان کې خلک غوسه ورته راځي بیا خبره بل طرف ته ځي. هغه نه بهتره او ښه خبره دا وي چې تر څو دغه سفیر رخصت کړل شي او خپل سفیر هم بیرته راوغوښتل شي، سبا خدای نه خواسته پر هغه سفیر باندې هم د مولوي صاحب ضعیف کانه راولي او هغه پروګرام ورباندې پلي کوي چې خدای نه خواسته هغه ته د دسیسو پلان جوړوي. هغه نه بهتره دا ده چې دا سفیر در واخلي، هغه سفیر بیرته راولي افغانستان ته تر څو هغه سیستماتیک ډول ته بیا سره برابریږي، منظم منسجم او تضمین سره ورکول کېږي. تر هغه پورې فکر کوم سفارتخانې دواړو مملکتونو پر یو مملکتونو کې تقریبا تر سر په صفر دي. ولې پاکستاني لوري په ډیپلوماسي باور نه لري؟ د دوی ناکامي په ډیپلوماسي کې د څه له وجې ده؟ هغوی ډیپلوماسي لپاره پلان پروګرام د لپاره نه لري چې هغه ډیپلوماسي جوړول حق نه لري. هغه ته پروګرام ورکول کېږي، دغه پروګرام دا په لیکه نور پوښتنه مه کوه، دا غرب ورکوي. لکه دا فتن چې ورکړل شوی ده چې په افغانستان باندې حمله وکړو دې کې تا د څو لپاره ګټې دي؟ یو بس تا څخه د خپل عام ولس خوله واوړي په دې معنی چې د پاکستان اقتصاد ضرب صفر ده، د پاکستان سیاست ضرب صفر ده، تقریبا د پاکستان د رژیم پر وړاندې د پاکستان عام ولس مکمل سره پورته شوی و. هم په دې خطې کې د ایران باندې د حملې لپاره پروګرام پلي کولو او هم د اسلامي امارت کمزوري کولو لپاره د پاکستان لپاره پلان ورکړل شوی دی. پاکستان دومره واک او اختیار نه لري چې دوی خپله ډیپلوماسي جوړه کړي، سیاستونه جوړ کړي او پر مخ یې بوځي. کور ودان ښاغلی احساسزی. ښاغلی احمدزی، د افغانستان له لوري په نشت امکاناتو په تش لاس سره د اسلام آباد په نښه کولو پیغام پاکستان ته څه دی؟ ښه، دا ډیره مهمه مسله ده چې پاکستاني رژیم په جګړې کې ماته خوړلې ده. لکه څرنګه چې ویلې دغه فکر چې اسلام آباد به په نښه کېږي دا فکر دوی نه و کړی، یعنی هغه فکر چې مخکې دوی افغانستان ته کوو، حکومتونو ته دلته کوو، هغه معکوس یعنی د ځواک توازن تغییر کړی ده. اسلامي امارت کولی شي چې اسلام آباد په نښه کړي، د پاکستان کې دوی مرکزونه په نښه کړي، دوی وولي، یعنی پاکستان پر دې باندې پوه شوی چې اټوم نسم کارولی، له اټوم نه راوروسته په نظامي برخه کې افغانستان کولی چې له ما سره مقابله وکړي. دوهم بحث دا ده چې تاسې وګورئ له دوی نه پوستې نیول کېږي، د دوی خاورې ته هغه چې خاورې نه ده خو مقبوضه ده، هلته د اسلامي امارت ځواکونه ورغلي دي، پر دوی باندې بریدونه کړي، په فضا باندې د دوی الوتکې را نسکوري سوي دي. یعنی څه چې په جګړه کې وینئ د افغانستان له طرفه یوه حقیقي جګړه روانه ده، او څه چې په میډیا کې ترسره کېږي دا ټول په حقیقي شکل باندې د اسلامي امارت ځواکونو ترسره کړي. خو دا چې پاکستاني رژیم ماته خوړلې ده، د هغوی تمرکز ټول په مصنوعي جګړه باندې ده. یعنی دوی د ای آی په واسطه باندې ویډیوګانې جوړوي، یو نظامي بیس جوړوي، بیا هغه په ولی او خلکو ته داسې ښیي چې موږ په افغانستان کې یو نظامي ځای له منځه یوړ، ځکه چې په حقیقي جګړه کې دوی نشي کولی چې دلته نظامي ځایونه تخریب کړي یا د دوی هغه څه لاسته راوړي کوم چې باید خپل ملت او خلکو ته وښیي. نو ډېر تمرکز د دوی په ای آی باندې ده، یعنی په مصنوعي جګړه کې ده، چې دا یو مهم ټکی ده چې پاکستاني رژیم په دې کې ماته خوړلې ده. بل بحث دا ده چې له دې تلفاتو له دې مسایلو وروسته دوی نور اخواته نور تاوانونه مو کړل. لومړی دوی په له سعودي سره یو امنیتي تړون لري. کله چې د دوی پوستې سقوط کېږي، کله چې د دوی فضایي الوتکې چې دلته راځي ویستل کېږي، د اسلامي امارت بي پیلوټ الوتکې دوی فضا ته ننوځي، هلته پر دوی باندې بریدونه کوي، نو له دې نه وروسته سعودي ته دغه امنیتي تړون مشروعیت
نه لري، ځکه سعودي پر دې باور ده چې دی له ځان نه دفاع نشي کولی نو له ما نه به څنګه دفاع وکړي، دی خپله فضا نشي کنټرولوی نو د ما فضا به څنګه کنټرول کړي. د تاریخ د افغانستان په فضا باندې سقوط کیږي نو که د ما یو بل هیواد سره جګړه کیږي نو هلته به ولې نه سقوط کیږي. نو دغه مشروعیت سعودي ته نور دغه امنیتي تړون له لاسه ورکړی ده او دغه تړون نور مشروعیت نه لري. دوهم بحث دا د غربیانو پاکستان قوي نندارې ته وړاندې کوو، یعنی په تبلیغاتي جګړه کې داسې ویلي چې پاکستان یو اټومي طاقت ده، قدرتمند قدرت ده، په منطقه کې شپږم پوځ لري، په منطقه کې 1 میلیون پوځیان لري. دوی کله چې دوی په حقیقي شکل باندې افغانستان سره جګړې ته ولوېده نو د دوی هغه حقیقي ظرفیت معلوم سو. اوس ټي ټي پي پر دې باندې پوهېږي چې پاکستاني رژیم څومره ظرفیت لري، بلوچان پر دې باندې پوهېږي چې پاکستاني رژیم څومره ظرفیت لري، نو دوی هغه خپل عادي حالت ته لاړه. اوس به له دې نه وروسته بلوچان او ټي ټي پي هم پر دوی باندې جګړې فراخه کړي او په داخل د پاکستان کې هم د دوی د حکومت زور دوی ته معلوم سو. که په تظاهراتو به کوم نور په دوی په وړاندې تظاهرات کوي نو دا به تاوتریخوالي په شکل باندې وي، ځکه هغه ځواک چې دوی ته ښودل سوی و هغه په کراتو باندې کم و. بله که پاکستان خپل دغه ټول ضعفونه ګوري یا پاکستانی رژیم نو بیا د دغو شخړو دوام ته اړتیا څه ده؟ خو دوی باید پروژه پلي کړي، د هغې پروژې په واسطه باندې پیسې باید ترلاسه کړي، ځکه دوی بل کاروبار نه لري. دوی ایجاد په منطقه کې د همدې لپاره دي چې همدغسې کړنې ترسره کړي او دوی نور کاروبارونه دوی نه اخیستل سوي، دا کاروبارونه هم د دې په خاطر باندې ترې اخیستل سوي چې همدې یو کار ته دوی مجبوره پاتې شي. نو دا پروژه باید دوی پر مخ بوځي. بل بحث دا ده چې په کراتو باندې به دوی په افغانستان سره چې کله تاوتریخوالی راته دوی به د اپوزیسیون بحث کوو چې موږ به د اپوزیسیون ملاتړ وکړه. اوس اپوزیسیون خپله له ځان سره دا فکر کوي چې پاکستان مستقیم دفاع نشي کوی نو چې له ما سره ملاتړ وکړي زه به څنګه جګړه وکړم. هغه د اپوزیسیون باور یا هغه خلک چې پاکستان ته توقع درلوده هغه هم له منځه لاړه، ځکه هغوی د پاکستان جګړه د افغانستان سره ولیدله، ځکه هغوی پر دې باندې وپوهېدل چې پاکستان خپله نشي کولی چې په فرضي کرکه له اسلامي امر سره جګړه وکړي. په فضا الوتکه نه سکورېږي، د دوی په بیزونو باندې په داخل د خاوره کې بریدونه کیږي، نو دی که له ما سره کومک وکړي نو زه به څنګه وکولی سم چې په افغانستان کې لاسته راوړنې ولرم، هلته جغرافیه ونیسم، اولته نظام ته سرخوږی جوړ کړم. نو پاکستانی رژیم په بد حالت کې ده، څو اړخیز تاوان یې وکړه او تر ټولو مهم تاوان یې دا ده چې افغانستان ته د دوی منفي نقطې ډېرې ښې معلومې شي. که راتلونکي کې ټکر رامنځته کوو د دې بې تلفات زیات وي. کور وطن ښاغلی احمد صاحب بحث جنبندي کو ښاغلی هاشمي صاحب ستاسو په باور باندې د جګړې د ځواک د اوسنی توازن په راتلونکي کې د مذاکراتو پر میز باندې افغان لوري ته کوم د ګټې پوینټونه ورکولی شي؟ ګوره اول خو زه د سفارت په باره کې یوه خبره وسوله، زه دونه وایم چې ګورې امارت اسلامي افغانستان دا د تسلسل د احداث یا تسلسل د اعمالو د پاکستان او د افغانستان په مابین کې تاسو تیرو 4 کلو کې وڅېړئ، هیڅکله امارت اسلامي افغانستان یو اقدام مخکې نه ده کړی، تر هغه چې پاکستان اقدام نه ده کړی. مثال د خبرې کله چې پاکستان حمله کړې دی جواب ورکړی، کله چې پاکستان جنگ کړی دی بیا جنگ کړی، کله چې پاکستان میز مذاکرې ته حاضر شوي دي میز مذاکرې ته حاضر شوي دي. دا نن ورځ که پاکستان خپل سفارت وتړي په هغه ورځ د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې تړلی. خو اما دلته داسې ده چې موږ مخکې وویل چې دلته څو کړۍ دي چې د پاکستان په نظام کې د پاکستان خلک هم ګروګان نیولي دي او غواړي چې په منطقه کې هم بې ثباتي د صهیونستان دپاره راولي. لہذا د موږ ملتونه په پاکستان کې وجود لري، دغسې امکان لري چې پاکستان وګړي دلته وي، بعضې د مریضان دي هلته دي، نو لہذا دا سفارت په اضیق حالات کې په ډېر تنګي حالت کې ډېر ضرورت مبرم ده ورته. اوس مثال د خبرې دام ثابتوي چې امارت اسلامي افغانستان نه غواړي چې دا جنګ کشاله پیدا کړي، نه غواړي چې دا جنګ دوام پیدا کړي، بالعکس دا اوس تاسې په خپله واورېدل چې امارت اسلامي افغانستان پیشکش وکړو چې موږ حاضر یو هغه ته خبرو ته، خو اما چا رد کړل؟ په خپله پاکستان رد کړل چې نه موږ خبرې نه کوو موږ جنګ کوو. یعنې ما مقصد دا ده چې حتی د سفارت موضوع دې ته پاته ده که چیرې پاکستان په دې باندې اقدام وکړي چې سفارت وتړل سي بیا به په هغه ورځ د امارت اسلامي افغانستان سفارت هم بالعکس تړل کیږي. نو لہذا افغانستان د ما په اند باندې چې ما په دې 4 کاله کې تحلیل کړی هیڅ کله شروع په یو شي باندې نه کوي، هیڅ کله دروازې په خپله ټول نه تړي. ګوره دا تاسې په خپله ولیدل دا مرزونه د فرضي کرښه باندې چې کوم شی وو خو له اوله پاکستان وتړل، نو په دې خاطر باندې وروسته افغانان هم دې ته مجبوره سره امارت اسلامي افغانستان سې وتړي. ګوره تاسې په خپله وګورئ تو خدای که د مهاجر دی له پاکستانه په زور باسي بیا کیمپ ورته جوړ سوی دی تورخم او دی بیا بمبري کوي، دا په کوم کتاب کې دا په کوم هغه کې ده چې دا مثال د خبره یا ولي یا مثال بمبري کوي. یعنې د ما مقصد دا ده چې امارت اسلامي افغانستان له هغه اسلامي اخلاقیات سیاست چې خاطر هغه وخته پورې کار اخلي مګر امکان ولري. لارو په دې کې چې په دې کې شک نشته. ګوره الحمدلله چې موږ په دې باندې شکر کاږو. یو ښه خبره زه درته کوم، په دې تیرو 4 کلو کې نه حتی په دې 20 کلو کې د امارت اسلامي افغانستان د خلکو مبارزه جهاد تر دانه نه پورې حکومتداري دا په یو معجزه باندې روانه ده.
د امت کرامت د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ده. ګوره هیڅ دنیا دې ته توقع نه وله چې امارات اسلامي افغانستان به د افغانستان داسې تمامیت یرزي وساتي، داسې به امنیت پکې ونیسي، داسې به اقتصاد کې کار وکړي، داسې به مثال د خبرې ښه سیاست وچلوي. نو دا یو معجزانه کار ده. یقین وکړه اوس به د پاکستان باندې به خدای پاک دغسې نصرت ورکوي لکه څنګه چې په امریکا او په ناتو باندې. ولې هغه کفارو او دا متجاوزین دي، دی په خپله تجاوز کوي، دی په خپله ظلم کوي. لکه د موږ تاسې د شر و فساد دوره چې وله چې کله طالبان شروع شول په ظرف د یو میاشت کې ټول افغانستان فتح. بله کور ودان ښاغلی عزت صاحب څنګه کیدای شي یا د حل لاره څه کیدای شي چې بالاخره دغه اوسنۍ شخړې یا د جګړې پیچلتیا د حل لارې په مسیر ته راوګرځول شي؟ مننه کوم استانزه صاحب. اردم شهید نه یو دم شهید ښه ده. بیا د پاکستان له لورې ړندې بمبارې پر عام ولس باندې عام ولس هدف ګرځول، هغه هم د شپې ناوخته د شپې 1 بجه 2 بجه په خواږه خوب باندې ویده ولسونه بمبار کول، لسیز د افغانستان په اماراتو کې ګوتې وهنه. زه فکر کوم چې دا شخړه د افغانستان د عام ولس د پاکستان د خاص کړۍ سره ده او دا تقریبا تر دم ګړي پورې چې زه معلومات لرم افغانستان عام ولس برلاسې ده پکې او تقریبا هغه که لاسته راوړنو سره کېږي نو تر ډېر وخته پورې به تقریبا تاسو وګورئ لکه هاشمي صاحب چې اشاره ورته وکړله چې که موږ تجهیزاتو له برخې افغانستان او پاکستان مقایسه کړو، موږ عمره د ټکنالوژي او عمره اسباب او وسایل او اسلحې نه لرو، مګر هغه ټکنالوژي باندې سنبال مملکت مو تقریبا تر دغه ځای پورې راوستلی دی چې تسلیمېدلو کې دی. ځکه چې هلته هغه ظالم دی، هغه جابر دی، هغه داسې کړنې ترسره کړي دي چې هغه الله ته هم مختوری دی، خپل ولس ته هم مختوری دی، نړیوالو ته هم مختوری دی. افغانستان اسلامي امارت دومره تقریبا د خپل ولس د خپل عام ولس ملاتړ ورسره دی او الهي نصرت ورسره دی چې عادي ټکم په هوا کې وکړي او ډرون درته ولي، عادي اصلحې باندې یو تیاره درته ولي خطا کوي، تقریبا تر دم ګړي پورې 5-6 دانې راغورځولي دي، تر دغه پورې نصرت ورسره دی. د دې لپاره د سپین سرو، د سپین ګیرو، د ځوانانو، د زموږ د خویاندو، د ورونو دعاګانې ورسره دي. د دې لپاره ورسره دي استانګزی صاحب محترم چې که دغه دم ګړي پورې تر د نزاکت پر کور باندې بمبار شوی و یا پر کرکټ میدانونو باندې بمبار کړل شوی یا د خوست او پکتیا او پکتیکا باندې بمبار کړل شوی، سبا کیدای شي زما او ستا پر کور باندې وی. د دغه د مخنیوي لپاره داسې یو اشر په کار پر پاکستان باندې شوی وی. دا د تاجیک غوښتنه هم وه، د ازبک غوښتنه هم وه، د ترکمن غوښتنه هم وه، د پښتون غوښتنه هم وه، د فرد افغان غوښتنه وه، ولو که هغه اسلامي امارت سره مخالف و که هم نظر و، که په تقابل کې و که په دسترخوان باندې و، دی غوښتنه او دی سپارښتنه او دی امید و ارزو په دې لسیزو کې چې خدای پاک داسې یو څوک خو راوستلی کړي چې زموږ د شهیدانو، د کونډو، د بورو، د یتیمانو د افغانستان د انتقام له پاکستان څخه واخیستل شي. او دم ګړی هم هغه وخت رسېدلی دی استانګزی صاحب محترم. او دم ګړی چې کوم تلفات پاکستان په دې جګړې کې ورکړي دي، زه فکر نه کوم د پاکستان په دغه تاریخ کې دغه جګړو کې چې په هندوستان سره کړي دي یا بنګلادیش سره کړي دي دومره تلفات یې ورکړي دي. افغانستان اسلامي امارت په دې لسیزو کې به انشاءالله العظیم دغه سترترینه بعد د امریکا او د انګلستان او د شوروي نه دغه څلورمه ابتکار به وي، څلورم چې هغه به چې امپراتور خو نه حسابېږي پکې دغه همسایه غاښونه به ورماتوي انشاءالله العظیم او بریالي دي او برلاسي دي. دغه روحیه چې زموږ اسلامي امارت ځواکونه لري، زه فکر نه کوم چې په دې نړۍ کې یو ځواکونه ولري او دغه ځای موږ اعلان ورسره کوو. استانګزی صاحب دغه د عام ولس پیغام دی. عام ولس پیغام دا دی چې زموږ خویندې، زموږ ورونه، زموږ سپین سري، زموږ سپین ګیري ولو که په اسلحې باندې پوهېږي که نه پوهېږي، ولو که خط اول په اصل اصول باندې پوهېږي که نه پوهېږي، دغه پیغام ده چې هر وخت زموږ ضرورت شو په میدان کې موږ درځو، دې لپاره نه چې هلته څوک وژنو، دې لپاره چې مرمۍ په ټټر باندې موږ وخورو، هغه هم موږ ځان ته په افتخار کې ګڼو. یعنې تر دغه حده پورې د افغانستان عام ولس پر دغه جګړه کې تیار دی او تر سره ولاړ دی. ډېره زیاته مننه کور ودان ښاغلی عزازی صاحب. احمدزی صاحب ستاسو په نظر باندې د دغه کړکېچ د ختمېدو یا د پای ته رسېدو دپاره سره له دې چې پاکستان یا پاکستاني پوځي رژیم په ډیپلوماسۍ باندې باور نه لري او جګړې ته د دوام دپاره دوی ولاړ دي، څه باید وشي؟ ښه، اول خو یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې امریکا په نړیواله کچه یو نوي کار ته ضرورت لري. یعنې اوس د هغوی تمرکز دا ده چې په نړیواله کچه یو نوی کار وکړي، داسې یو کار وکړي چې د منځني ختیځ کړکېچ یا د ایران کړکېچ نه د خلکو فکر بل خواته واړوي، ځکه امریکا په ایران کې خپل اهداف ترلاسه کړل او اوس کوشش کوي چې ډیپلوماسۍ ته بیرته ولاړ شي، یعنې د ایران د حکومت د کمزوري کولو کار یې وکړه. اوس یې هڅه دا ده چې ایران په منطقه کې پریښی ده تر څو خپله غوسه سړه کړي. کوم څه چې تاسې د ایران لخوا نه وینئ دا امریکا د دوی د غوسې سړولو لپاره پریښي او د عام ذهنیت د کنټرولولو لپاره دي.
چې عام ولس له حکومت نه دی جواب غوښتونکي اوسیږي. نو نوی کار په منطقه کې دا کېدلی سي چې بلوچستان خپلواکي ترلاسه کړي، نوی کار په منطقه کې یا په نړیواله کچه دا کېدلی سي چې امریکا ګرینلینډ ونیسي، او همدارنګه نوی کار په منطقه کې دام کېدلی سي چې د پاکستان په واسطه باندې دغه جګړه لا پراخه کړي، دومره پراخه کړي چې هغه جګړه کرا پې کمزوري کړي. نو دوهم بحث دا ده چې پاکستان په ډیپلوماسۍ باور لري. کله چې وخت راغی، کله چې بادار وویل چې ډیپلوماسي ده، کله چې ویل جګړه ده، نو اوس هغوی یو خپلواکه تصمیم نیونه نشي کولی. د هغوی تصمیم نیوله له واشنګټن پورې تړلې ده. هر وخت چې هغوی تصمیم نیونه وکړه نو په هغه صورت کې د ډیپلوماسۍ دروازې خلاصیږي. اوس د دغې جګړې تر څنګ چې اوس یوه ګرمه جګړه د پاکستاني رژیم سره روانه ده، د ډیپلوماسۍ چینلونه باید فعال وساتل سي. سفارتي چارې د ډیپلوماسۍ د فعالیدا د چینلونو لپاره ډېرې مهمې دي. تاسې وګورئ چې دا اوس په ایران کې کوم قسم بریدونه سوي، تقریبا د هغوی څومره لوړپوړي چارواکي وژل سوي دي، خو بیا هم د ډیپلوماسۍ دروازې نه دي بندې، ځکه وروستی حد چې ته ورته ځې ډیپلوماسي ته به ځې. که چیرې اوس ته ډیپلوماسي په مکمل شکل باندې ابزار د ډیپلوماسي قطع کوي، نو سبا ته که بادار ورته وایي ډیپلوماسي ته، نو ته که تا ته وایي چې راځي ډیپلوماسي ته ځو، نو ته خو نسې ویلی چې زه نه زه جګړه کومه ټول عمر، نو طبعا به ډیپلوماسي ته ځي، ځکه د جګړې آخري مسله چې ده خبرې دي، چې ته باید خبرو ته لاړ سي او د خبرو له لارې حل پیدا کړې. یعنې د موږ غوښتنه په پیل حال کې دا نه ده چې موږ د پاکستان سره جګړې ته دوام ورکړو، چې که هغوی ډیپلوماسي موږ غوښته موږ د جنګ کوو، ځکه د موږ غوښتنه دا ده پاکستان برید کوي موږ پرې برید کوو. که پاکستان ډیپلوماسي ته راځي، د موږ د حکومت غوښتنه هم دا ده، د موږ غوښتنه هم دا ده چې موږ باید ډیپلوماسي ته لاړ سو او د جګړې غوښتونکي نه یو او نه مخکې وو. کور ودان ډیره زیاته مننه له تاسو ټولو درنو ګډونوالو څخه چې بحث کې مو راسره ګډون کړی یو. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې د خپرونې تر پای شی بو راسره وئ. تر بیا مو الله مل شه.